بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او احترام دې ورسیږي. اوس بیا هم تاسو قدرمن لیدونکو ته هیلهمندم بیا هم جوړ او روغ اوسئ او د روغتیا جامې پر خپل تن باندې ولرئ. زده کوونکو لکه څنګه چې تاسو پوه کړئ موږ په تېر موضوع او په تېر لومړنی عنوان د احصایې کې چې د 12 ټولګي احصایې پیل و او لومړنی عنوان تاسو ته توضیح شوی و د احتمال تابع توضیح په څه ترتیب باندې موږ کولی شو دا تابع توضیح کړو. احصایې په اړه مو خبرې وکړې. همدې ترتیب باندې زده کوونکو دغه مبحث ته ادامه ورکړه. موږ وروسته د 11 ټولګي د احصایې څخه بعد چې آخري موضوع ما وویل چې قضیې بینوم یا هم د بینوم قضیه یا هم دوه جملې توضیح وه چې حادثې دوه حالتونه یې تاسو ته ښودل. نو زده کوونکو نن هم بیا هم وایم چې د احتمال د تابع توضیح په لړ کې غواړم تاسو ته مثال کار کړم تر څو هغه مخکیني فورمولونه چې په دې ناحیې کې واریانس په څه ډول باندې اجرا کیږي همدې ترتیب باندې اوسط یې انحراف معیاري دغه فورمولونه په څه ترتیب باندې موږ کولی شو په پام کې ونیسو تر څو د کانکور په ازموینه کې موږ څخه غلط نشي. بر علاوه چې غواړم بیا هم تاسو ته فورمولونه بیان او توضیح کړم د دې سره سره غواړم د احتمال د تابع توضیح تاسو ته په عملي بڼه باندې په یو مثال کې ښکاره کړم چې دغه هغه مثالونه دي زده کوونکو چې موږ یې چون احصایه ده احصایهګیري کیږي موږ له دې موارد څخه په ورځني ژوند کې ډېر سره کار لرو او غواړو د دې په اساس باندې داسې مثالونه تاسو ته ژوندي مثالونه درکړم چې تاسو په خپل ژوند کې تجربه کړي وي. نو راځئ د احتمال د تابع توضیح لومړنی مثال په دې لړ کې غواړم تاسو ته کار کړم. دغه مبحث تاسو د خپلو کتابونو 228 228 او 229 پاڼه کې وګورئ. په دقیقه توګه همدغه یو مثال په دې ناحیه کې تاسو ته کارېدلی. کوشش وکړئ په همدې یو مثال په ناحیه او لړ کې ځان پرې پوه کړئ خو دې ته ورته مثال چې په تمرین کې راغلی یا د فصل په پوښتنو کې راځي یا تاسو د کانکور په فورمونو کې پیدا کوئ تاسو کوښښ وکړئ په خپله یې حل کړئ تر څو تاسو هغه موارد چې دې ناحیې کې لوستلي دي په تطبیقي توګه یې په هغې ناحیې کې تطبیق کړئ. نو زده کوونکو بیا هم تاسو ته وایم د احتمال د تابع توضیح چې ده په دې ناحیې کې ای اکس دې ناحیې څه شی ورښیي اوسط xi ضرب fxi x2 ضرب fx2 همدې ترتیب باندې دا تر هغې دمه پورې ادامه لري xn fxn پورې یعنې که هر څومره متحول تصادفي او همدې ترتیب باندې د وقوع د احتمال تر هر ناحیې پورې وي یعنې آی قیمه تخلیق د یو نه تر n پورې امکان لري تر n پورې ادامه ولري xi ضرب fxi چې آی پر ځای باندې زده کوونکو موږ وایو تر n پورې قیمت راتلی شي لومړنی هغه سرحد چې دا قیمت اخیستلی شي د یو نه تر n پورې ده. همدې ترتیب باندې راځئ واریانس ته واریانس یې هم xi منفي اوسط xi د ناحیې کې همدغه ډیټا تاسو ته همغې ناحیې کې په نښه کوي کل مربع کوئ ضرب د fxi کوئ وقوع د احتمال ضرب وهئ. که چیرې د دې نه اسم مربع په شکل یې پرېږدئ تاسې واریانس لاسته راوړئ. که چیرته د دې څخه جذر واخلئ مکمل جذر عددي یا هم قیمت عددي ولیکئ تاسې انحراف معیاري لاسته راوړئ. نو د لومړني مثال په لور باندې ځو عملي بڼه یې په داسې ده. مثال یو شخصي شرکت غواړي د یوې غونډۍ پر سر د اوبو یوه څاه وکیني. دا زده کوونکو هغه موارد دي چې تاسو په هر موقعیت او محل کې ډېر داسې شرکتونه غواړئ د اوبو د پیدایښت لپاره څاګانې وکړي. د اوبو څاه په 1 میلیون افغانۍ تمامیږي. که نوموړی څاه اوبه ورکړي د شرکت مالک 10 میلیون افغانۍ اجوره اخلي. پرته له هغې به د څاه د کیندلو 1 میلیون افغانۍ مصرف په زیان ورکړي. پرته له هغې به د څاه د کیندلو 1 میلیون افغانۍ مصرف به زیان ورکړي. نو زده کوونکو دا دوه جزه سوال ده. لومړی جز کې ولې دا موضوع د یوې تابع په بڼه وښایئ. بلې تابع په بڼه باندې به ښیو زده کوونکو. بل وایي که په دې احتمال کې کیندل شوې څاه اوبه ورکړي یعنې احتمال د کامیابي وي 0.2 یا 2/10 وي د نه ورکولو احتمال یې 0.3 وي. په دې صورت کې د احتمال تابع اوسط واریانس او د x تصادفي متحول معیاري انحراف پیدا کړئ. زده کوونکو دې ناحیې کې زه به تاسو ته لومړی دا ډول باندې بیان کړم که چېرته زه په عملي بڼه باندې در وښیم په ډیاګرام کې که چېرته موجود اوبه ورکړي که چېرته اوبه ورکړلې دا به هم بل ډیاګرام اوسیږي. که چېرته اوبه ورکړلې چې موږ ته یې ویلې 0.2% که چېرته اوبه ورکړې احتمال یې ده یا 2/10. نو زده کوونکو موږ همدغه ویلی شو چې 2/10 که چېرته امکان یې دا وي چې اوبه ورکړي یعنې مخرج کل 10 ده دې ناحیې کې به ورته زه 10 ولیکم امکان لري. خو که چېرته ور نه کړي دغه امکان به منفي 1 باندې ورښکاره کړم ځکه چې
دغه منفي یو لک افغانۍ دې ځای کې که چېرته ورنه کړي وایي دا به 1,000,000 افغانۍ تاوان یا هم ضرر وکړي. ښایي منفي یو په دې شکل باندې به ولیکم چون فرمولونه دې نښې کې تیار مونږ لیکلي دي له ځانه سره لرو. د فرمولونو څخه په استفادې به دا مثال کار کړم. نو زده کوونکو زه به لومړی اوسط لپاره د دې فرمول څخه استفاده وکړم. اوسط لپاره مونږ ویلي وو د مجموعې سګما فرمول څخه استفاده کوم. آی قیمت اخلي د 1 نه تر n پورې اکس آی ضربه اف آی اف اکس آی. په دې شکل باندې سوال په دې نښې کې ادامه لري. اکس های ښایي په دې نښې کې څو لیکم 10 ضرب 0.2 10 که چېرته اوبه ورکړي ضرب د 0.2 جمع د دې لپاره چې مجموعه لاسته راوړو جمع کوو یې که چېرته اوبه ورنه کړي منفي 1 ضرب د 0.8 احتمال د وقوع د همدې حادثې 0.8 ده یا 8 پر لاس ده. په نتیجه کې دې نښې کې لیکم چې آخري او نهایي ځواب له دې نښې څخه دغه خانه اشاریه د 0 سره وهل کېږي پاتې کېږي 2 او دې نښې کې هم منفي 0.8 کېږي چې مجموعي جواب په دې نښې کې وایم چې اکس آی مساوي شو آی قیمت یې واخیستو 1 نه تر n پورې اکس آی ضرب د اف اکس آی مساوي کېږي په دې نښې کې. دې نښې کې زده کوونکو 2 منفي 0.8 کېږي 1.2 1.2 دا شو اوسط. عزیز زده کوونکو اوس موږ ته دې نښې کې ویلي هم دي چې احتمال څو ده یا هم دې نښې کې زه هایلایټ ډول باندې به تاسو ته ولیکم چې مساوي شو 1.2 دا به دې نښې کې ټیک مارک کړو ورپسې به څه شی پیدا کړو دا ځل به د واریانس او انحراف معیاري لپاره کوښښ وکړو. خیر لیکم دې نښې کې چې اس مربع مساوي کېږي دې نښې کې اکس آی منفي په دې شکل باندې ای د اکس کل مربع ضرب د احتمال د وقوع د همغې حادثې اف اکس آی په دې شکل باندې. خیر لیکم چې بیا هم سوال ادامه لري. دې نښې کې زده کوونکي لیکم چې لاس منفي اوسط څو راسته راغی 1.2 کل مربع ضرب د احتمال یې څومره کوي و 0.2 همدې ترتیب باندې جمع یو بل احتمال هم دې نښې کې لرو چې لیکم منفي 1 منفي 1.2 کل مربع دې نښې کې بیا یو ضرب علامه ورکومه ضرب د 0.8 یې وهم. اس مربع زده کوونکو له دې نښې څخه مساوي کېږي لاسونه چې منفي 1.2 لاړ شي تقریبا دې نښې کې 8.8 کل مربع کوي ضرب د 0.2 یې ووهئ. دې نښې کې 8.8 ضرب د 0.2 همدې ترتیب باندې منفي 1 منفي 1.2 کېږي منفي 2.2 کل مربع ضرب د دې نښې کې مثبت او منفي کېږي تقریبا مثبت منفي 2.2 کل مربع ضرب د 0.8 ووهئ. نو زده کوونکو دې نښې کې 8.8 چې کل مربع کړو دې نښې کې وایم چې 8.4 ضرب د بیا هم 0.2 له ځانه سره لرو دې نښې کې منفي 2.2 چې کل مربع شي کېږي 4.8 4.8 ضرب د 0.8 کېږي اس مربع مساوي کېږي 4.8 جمع دې نښې کې 4.8 ضرب د 0.8 شي تقریبا نهایي قیمت یې 3.8 کېږي. بالاخره دا نښې بیا هم د یو بل سره جمع کوو اس مربع مساوي کېږي 19.3 که چېرته زه وغواړم انحراف معیاري دا یې واریانس شو زده کوونکو واریانس یې په دې شکل باندې که چېرته زه د دې قیمت نه جذر ونیسم د اس نهایي قیمت دې نښې کې مساوي کېږي 4.4 چې زه وایم دا انحراف معیاري شو. انحراف معیاري په دې شکل باندې تاسو ته ولیکل شو دا هم واریان شو دا هم اوسط شو. نو په دې نښې کې تاسو ته تقریبا در وښودل شول چې دا شخص څومره ضرر کوي څومره فایده کوي بر علاوه یو عملي بڼه د احتمال د تابع توضیح تاسو ته در وښودل شوه. هیله مند یم دغه عملي بڼه تاسو په خپلو کورونو کې هم په عملي ډول باندې محاسبه یې کړئ چې دغه محاسبه شامل د احصایي راځي او ستاسې محاسبه هم ډېره چټکوي. دې نښې کې تمرین ناحیه کې یو سوال راغلی ده دغه سوال به زده کوونکو بیا هم همدې ترتیب باندې اجزاوې له ځانه لري حل به یې کړئ او په کمنټونو کې به یې راواستوئ. تر بیا دمه ښې چارې ولرئ. الله پامان.